دعای قنوت راته ووایه شابه. دعای قنوت دعای قنوت راته ووایه. اول سر راته وي نور به ته بس وي. نو چې سارې درته زه دعای قنوت راته ووایه. دعای قنوت اللهم انه اللهم انا نستعينك ده ها اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك الخير ونتوكل عليك الخير ونثني عليك الخير ورپسې یا الله توبه استغفر الله. اخري پیغمبر څوک؟ آخري پیغمبر کینه راشه زما دای نه مې تاسو وکړه کنه. اخري پیغمبر څوک زدار؟ جبرائیل علیہ السلام. ها لالا اخري پیغمبر دی وای جبرائیل علیہ السلام. راشه لگا پورا نوم والا پورا نوم جبريل عليه السلام دا اخري پیغمبر. ها د قیامت پر ورځ به شفاعت زمونږ د شفاعت څوک کوي؟ محمد صلی الله علیه وسلم. محمد صلی الله علیه وسلم. نو زمونږ اخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. ختم نبوت د جبرائیل السلام دا خو پرښتہ ده. صحیح ده کنه؟ اخري پیغمبر نوم راته واله محمد صلی الله محمد صلی الله علیه وسلم. څنګه محمد صلی الله علیه وسلم. دا صلی الله صحیح وایي ته مطلب محمد صلی الله علیه وسلم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم. محمد صلی الله علیه آله وسلم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم. محمد صلی الله علیه آله وسلم. موږ دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې معنی راته لګه وایي چې دې معنی څه ده؟ یاره په رښتیا مه راوله په معنی خو نه پوهېږم څه نه ماسې په رښتیا راوله. لکه مطلب دا دی چې خو ستومانه شوې لکه په دې دغه باندې واخه دې ستومانه کړو ستومانه شوې په دې چې لکه مطلب د شپېته کاله لړل هسې دوړه هسې دوړه شو هسې بس سین مې خپرانه نه شي د دې سپینو ډکو نه الله میا کوي. زما د دې پروګرام مطلب دا دی چې زمونږ ځوانان سپینګیري مشران چې دی کو مطلب دی اوس هم در سره ډېر ټایم دی ما سره هم دی د سره هم دی امیر صاحب سره تاسو سره اوس هم کوشش وکړئ چې د الله په لاره کې وځئ. زه وایم چې په کار خو څلور میاشتې موږ نه تپوس وکړې د سوال جواب موږ ته د سوال جواب در نه کړو دې ته ته سړی وایي او خفګان ډېر غټ خفګان په کار دی په دې خبره زه تپوس کوم نه موږ ته نه درکوو څه دې نه مرګ ښه نه دی. ګوره دا موږ له الله مقرره کړې ده اوس هم ډېر ټایم دی د ځنکدن نه مخکې الله تعالی د هر چا توبه قبلوي چې ځنکدن شروع شي وروره بیا تنبیه باندې شي بیا هېڅ هم نه کېږي. نو په کار دا دی چې اوس هم موږ له الله ټایم راکړی دی چې وځو د الله په لار کې وځو دین زده کړو. لکه تاسو ما ته صرف دوره واضحه کړئ چې دا شپېته کاله لړل که نه جي څه خوند څه مزه یې وجي هېڅ مزه یې نه و منډې تړلې بس هسې پټو کې م ګوډونه و اخوا دې خوا دا کارونه م وکړه بس. دعای قنوت راته ووایه شابه نه دعای قنوت دعای قنوت راته ووایه اول سر راته وي نور به ته بس وي. نو چې سارې درته زه دعای قنوت راته ووایه. دعای قنوت اللهم انه اللهم انا نستعينك ده ها اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك الخير ونتوكل عليك الخير ونثني عليك الخير. ورپسې یا الله توبه استغفر الله ونحلو ونترك من يفجره جره زوامه که دا مسلمانی نه دا په زوره نبی رسول الله پیغام پرېښودی و که نه دا بعضې ما په زوره مسلمانان کړ خو نرمي ده پکې نه ته چې دا ماسخوتن یې موس کې نو یاره دا خو ته غلط یې دا که موږ بله دوا که نه
ته پکې بله وایه بله پکې کومه وایه اللهم اهدنا فيمن هديت دا پکې درېم رکعت درېم دغه وی نه هغه ته راشه لالا کېنه اوسه لږ کېنه اوسه دی پوهېږه درې رکعته وترو کې ورګه مې بابا دی له زوده دا درې رکعته وترو کې اخري درې رکعته وترو کې دا دوا کومه دوا وای پکې ورګه کومه دوا پکې وای اللهم اهدنا فيمن هديت دا په وترو کې وای صحیح دا بس کو امیر سے بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي دا چې دې ډایرکټ کو دا سلو میاشتې ولګي کنه دې به دار سجده کوي دا موږ لم نه راتلو خو دا کلاړ کې چې وته نو موږ زده کړو او په دې دوی ګونو کې 14 وونه دي بعضې وخت 14 یادې خو لکه 14 وونه دي صحیح ده کنه زه دا راته ووایه چې دا زموږ چې کومه کلمه ده مونږ په ایمان راوړی دی دا راته پوره ووایه نه سر نه لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله در رسول الله لا اله الا الله محمد در رسول الله امیر صاحب ته څه وایي دا خو کلمه دی دا بانګ وي او چې دا کلمه وي لا اله الا الله محمد رسول الله چې کله اذان ته ودرېدې الله اکبر ته په مایک باندې یا دغسې ناغې کې در رسول الله وایي او چې کله دغسې وایي یو سړی د ناورین بیا در رسول الله صحیح ده لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله دې باندې لږ غور او فکر وکړه زړګیا اوس هم د سره ټایم دی ځوانۍ کې اوس دا سړی په غلطه پروت دې په غلطه دی خو بس الله پاک ته ورته هدایت وکړي موږ به رسوا ته هدایت د سره اوس هم موقع ده زه وایم چې د الله په لاره کې وځي که نه څلور میاشتې ولګئ که دې چېرې زموږ د دې تپوسونو ته دې دغه سوال جواب دغه ته سوچ کوي چېرې ما خو نن دغه په میدان کې کېناستم او د ما نه یو به یې څو تپوس وکړو دا به زموږ نه مخکې هم تپوس کېږي بیا په قبر کې هم تپوس کېږي که نه چې زموږ نه دلته غلطي کېږي نو هلته کې خو بیا هلته به څنګه جواب ورکړو الله مخې ته خو مجال نشته چې موږ بیا ګړنجو که نه که چېرې موږ د دې د سوال جواب ټیک کړو اول ته ځو نو الله تعالی چې زموږ نه څنګه تپوس کوي نو موږ به ورته چې کوم دی په آسته غاړه خپل جواب ورکوو انشاءالله اخري به زموږ ټول عمر کامیابي که چېرې سوال جواب ټیک ورنه کړو نو زموږ ټول عمر چې کوم دی ناکامي ده ټول نو بیا به کافران څه وایي چې تاسو خو الله منه او د الله رسول منه تاسو ولې په دوزخ کې سوځئ موږ خو سوځو خو تاسو ولې نو بس بیا به چې کوم دی نو موږ سره به دغه زه بس پروګرام را ختموم په حاجي صاحب باندې حاجي صاحب دله دوای قنوت نه ورځي ته ورته ووایه چاته دته را دوای قنوت وښایه راشه رو لږ راشه دې خو راشه کېنه دې کېنه ماس دوای قنوت ته حاجي صاحب وښایه واوره دې خوا ګوره دا د خندا خبرې نه دي اللهم إني ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بس يا رسول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك اللهم إنا راشه امیر صاحب کېنه ورسره را دې خوښه لاله دې خوا ما سره نږدې شه ته دې خوښه ځه لاله خفه کېږو وګوره نه د ژوند آخرت سوال لاله امیر صاحب بابا کلمه اول پوره واوره بیا ورته وښایه اللهم إنا ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق زبردست وایه حاجي صاحب اللهم إنا نستعينك نستغفرك ونؤمن بك ونتوكل اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك كالخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجر
اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ونشكرك ونشكرك ولك نصلي ولك نصلي ونسجد ونسجد إليك نسعى وإليك نسعى إليك نسعى ونخفض ونخفض نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك وإن عذابك بالكفار ملحق بالكفار ملحق حاجی صاحب دا سے کار دی موږ هم کله کله خطا کیږو خو مهرباني او کنه یادول پکار دی جی دا افسوس مقام دی موږ له تاسو چې موږ له تاسو وخت راکړو موږ سره نه دي زی خوشاله زه خو راګیر کړی راغلی زه خو په پخو کې راغلی لا ونې ما نه پرېږدئ تا بابا زه دې په دې نه پرېږدم چې تا کې ډېر غټ کار کنه تا کې غټ کار څنګه دی زه ته ماته اوس ووایه ما کې غټه خطایانې راځي کنه ما نه سترګو نه دې اوښکې را روانې دا څه وجه او کنه زما خفګان دی کنه دارې وایي هغه دي او چې دا که لږې سارېږي نو په زول تېر که زه په دغې تا دا سوال جواب چې تا نه درکړم زه یم چې ما هسې دا ټیم تېر کړم دا په دغه دا زما دا جړا راځي په ایمان اورې تا له مونږ جواب در نه کړو بس په دغه وجه تا ته ډېر ملامته شم یاره دا زه خو هېڅ شی نه یم زمونږ مقصد او مطلب د ژوند دا دی که نه جي ګوره مسلمان چې دین چلی بل ته دعوت چلی نه دی به خپله هم زده کړه کوي که دعوت یې بل ته پرېښودو قسم دی که دی سم زده کړي د کلمې معنی هم بیان بالکل د کلمې حرف هم نه ورځي نه ورځي نه ورځي دوستانو ما سره کاکاجي ناست و کاکاجي وایي چې ډېر افسوس رالی سترګې دارې م وایي نو ایمان لري په زړه کې خو د زده کړې په تکل کې نه دی وتی نو زما ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ریکویسټ دی دا درخواست دی قسم دی چې دا عالمانو پسې بد مه وایئ تبلیغیانو پسې بد مه وایئ تاسو چې خبره راشي نه تاسو وایئ تبلیغ مسلمانانو ته وایي ضرورت نشته وایي چېرته هندوانو ته چېرته هندوان هلکه مسلمانانو ته پکار دی لومبې مسلمانانو ته پکار د مسلمان څه عزت دغه دی تاسو د اور نه خوشبویو ته راوستل غواړم د فانی دنیا نه خوشحالو ته راوستل غواړم زه د امتیانو کامیابی ته په ارمان یم